روسیا که اړتیا شوه د افغانستان پولو ته څیرمه ګواښونه ځوابولی شو. سلام، ستړي مشئ. د نیوز پریس چینل درنو لیدونکو، وخت مو بخیر. پام وکړئ د دې مهال تازه څو لنډو او ډیرو مهمو خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د خپل ځان او خپلو ملګرو هیوادونو د امنیت ټینګښت په موخه د اړتیا په صورت کې د افغانستان پولو ته څیرمه ګواښونه ځوابولی شي. د یاد وزارت ویاندې ماریا زرخارو ویلي چې د افغانستان پولو ته څیرمه وضعیت دا ایجابوي چې د سیمې هیوادونه هوښیار واوسي. نوموړي د څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې د داعش په نامه ډله د افغانستان له خاورې پر تاجکستان توغندیي برید کوي. که څه هم د افغانستان اسلامي امارت ټولو پورو ته د امنیت ټینګښت او ګاونډیو هیوادونو ته د افغان خاورې د نه ګواښل کېدو ډاډ ورکوي، خو روسیه وایي چې دوی د هر څه تر څار لاندې لري او د افغانستان شمالي پولو ته څیرمه وضعیت دی نه دی. او په بل تازه خبر کې باوري چې د دایکندي کې ترافیکي پیښه کې 3 ښځې وژل شوي او 9 کسان ژوبل دي. د افغانستان د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپور له مخې دایکندي ولایت کې د ترافیکي پیښې 3 ښځې وژلې او د ښځو په ماشومانو په ګډون 7 تنه ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون د دایکندي په میرامور ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو پلنکوچ ډوله موټر له سړکه ووت او چپه شه. د راپورونو له مخې ټپیان د غزني روغتون ته بیول شوي دي. افغانستان کې د ترافیکي پیښو لاملونه تر ډیره د لویو لارو خرابوالی او د موټر چلوونکو تیز سرعت یادیږي.